السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن دا فینګر کوډ ولګوئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې فینګر پرنټ کوډ هر اپلیکیشن ته د هغه رقم فیسبوک ته، واتساپ ته، مسنجر ته یا د هغه رقم یوټیوب ته که تاسو غواړئ چې هر شي ته کوډ ولګوئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره لګولی سئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو له مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ او لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي. ګوره دوستانو دلته ما اپس لینک لیکلی دی، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د هغه رقم به تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ، دغه به تاسو خلاص کړئ. د هغه رقم دوستانو به تاسو یو پیټرن کوډ ورکړئ. که تاسو هر کوډ ورکوئ دوستانو تاسو به هغه کوډ ورکړئ او د هغه رقم کوم پرمیشنان چې دی دلته له تاسو څخه غواړي هغه ټول به تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو دغه پرمیشنان ما دلته الاو کړو. د هغه رقم زه غواړم چې یو اپلیکیشن ته کوډ ولګوم. ګوره دوستانو زه فیسبوک ته کوډ لګوم، صرف په تاسو په دا لاک باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دغه تاسو پریمیټ کړئ او د هغه رقم ګوره دوستانو کم پرمیشنان چې دلته دي هغه ټول پرمیشنان به دلته تاسو الاو کړئ. ګوره دوستانو دغه دلته تاسو الاو کړئ نو ګوره دلته الاو پرمیشنز ته دغه به هم دلته تاسو الاو کړئ. اوس فیسبوک ته کوډ ولګېدی. اوس که چیرې تاسو فیسبوک خلاصوئ هغه به له تاسو څخه کوډ غواړي. نو د هغه رقم ګوره دوستانو کله چې تاسو په دا درې ډاټ نښان باندې کلیک وکړئ په سیټینګ دوستانو تاسو د دې سیټینګ ور بدلولی سئ. په سپورټ اسکل دوستانو تاسو دلته دی تاسو ته نور سپورټ درکوي او په شیر کې دغه اپلیکیشن تاسو له خپل ملګرو سره شیرولی سئ. دلته فیسبوک څو او دلته کنټیکټ اس څو. نو ګوره دوستانو دغه ټول دلته تاسو کولی سئ. کله چې دوستانو تاسو په دغه رقم پروټیکټ ته راسئ انلاک سیټینګ کې دوستانو هغه سیټینګ بیرته تاسو ختمولی سئ. په سیکورټي سیټینګ دوستانو سیکورټي سیټینګ تاسو درښیي. ګوره دوستانو په فینګر پرنټ لاک کې دلته تاسو کولی سئ چې هر اپلیکیشن دا بیا د فینګر پرنټ په ذریعې سره کوډ ولګوي، هغه دلته تاسو لګولی سئ. نو ګوره دوستانو هغه دلته تاسو لګولی سئ او د هغه رقم اوس که تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن ته کوډ ولګوئ صرف په دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن لاک کړئ او هغه ته به کوډ ولګیږي. تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې خپل ګیلري تصویران یا دغه رقم ویډیوګانې یا دغه رقم د واتساپ میسجان یا د فیسبوک میسجان یا دغه رقم د مسنجر میسجان له خپل ملګرو څخه پټ کړئ. نو بیا به هغه نشئ کولی چې تاسو واتساپ، ستاسو فیسبوک یا دغه رقم ستاسو مسنجر خلاص کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.